د لوی خدای په نامه سلامونه وخت مو په خیر. د اوروج څېړنیزې او خپرندویې ادارې لخوا د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبه د 1403 کال د سور میاشتې 29مه نیټه ده. کابل کې د ترکیې سفارت خبر ورکړی چې د افغانستان سیلاب ځپلو لپاره د دغه هیواد 24 ټنه بشري مرستې د مزار شریف هوایي ډګر ته رسیدلي او د اسلامي امارات چارواکو ته سپارل سوي دي. یاد سفارت زیاته کړې چې ټاکل سوي په نږدې راتلونکي کې د دغه هیواد د بشري مرستو یوه بله جوپه هم د اوسپنې پټلۍ له لارې افغانستان ته راورسیږي. د اطلاعات او کلتور وزارت مالی اداري او ګرځندوی مرستیال مولوي سعدالدین سعید د موزیم نړیوالې ورځې په منځغونډه کې ویلي چې اسلامي امارات په پام کې لري ترڅو په هیواد کې یو منظم جادي موزیم جوړ کړي. مولوي سعدالدین سعید زیاته کړې چې په دغه موزیم کې به د سرو لښکرو پر وړاندې د 14 کلن او د امریکایي اشغالګرو پر وړاندې د 10 کلن جهاد آثار وساتل سي. نوموړي زیاته کړې چې اسلامي امارات د ملي ارشیف او ملي موزیم ساتلو ته ژمن دی. او په یو بل خبر کې د روسیې د لومړي وزیر مرستیال الیکسی اورچوک د دغه هیواد له یو شمېر رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې په تیر 2023 کال کې د افغانستان او روسیې سوداګري شاوخوا 580 میلیونه ډالر وه. د ښاغلي اورچوک په وینا د دغو شمیرو په اساس د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه لوړه سوې ده. د روسیې د لومړي وزیر مرستیال زیاته کړې چې مسکو د افغانستان کرنیزو محصولاتو واردولو ته لیواله دی او تیر کال یې دغه هیواد ته له افغانستان څخه انګور او وچې میوې واردې کړي دي. او په پای کې د بامیان ولایت د بدني روزنې او سپورټ ریاست په همغږۍ د سیمه ییزو او دودیزو لوبو د فدراسیون د استازي لخوا د دغه ولایت په مرکز کې د 22 غیږنونکو ترمنځ د سیمه ییزو غیږنونې سیالۍ ترسره سوې. دغه سیالۍ د لویانو په کټګورۍ کې ترسره سوي چې په پایله کې علي فرهمند لومړی، محمد دویم او پهلوان شمس الحق دریم مقام ترلاسه کړی. له ملتیا مننه، تر بیا ښه وخت او ښې چارې.